سوال ته ځوابونو ته په زوره زوره وژاړم، ځان سره مخونو ته په زوره زوره وژاړم، ډکو دوکانونو ته په غټو غټو وګورم، بیا تشو لاسونو ته په زوره زوره وژاړم. سلام درنو قدرمندو لیدونکو، یو ځل بیا د نومندرۍ ولسوالۍ اړوند د ډکې قریې هغې کورنۍ لیدلو ته راغلو چې تاسې څو ورځې مخکې د حاله خبر وئ. ابوبکر د دغې کورنۍ سرپرست و او څو ورځې مخکې دغې کورنۍ تقریبا 3 شپې نهارې تېرې کړې وې او د دې ماشوم خبرې تاسې اورېدلې وې چې موږ تقریبا 5-6 سهاره چای نه دي څښلي. د دې ګاونډي موږ ته خبر راکړ، د دې کورنۍ د حال یې خبر کړو. موږ بیا په هغه وخت باندې حاجي بابا ته خبر ورکړه، هغه مرسته وکړه، تقریبا د 9,500 روپۍ ورته خوراکي توکي راولېږل. هغه ویډیو چې موږ شیر کړه، اوس یو ورور ورته د کارخانو نه 2,000 کلدارې نغدې رالېږلي دي، بل ورور د خوراکي توکو لپاره 10,000 روپۍ راته راولېږلې چې د 10,000 روپو ورته خوراکي توکي واخله. د دې تر څنګ یې ورته جورابې او بوټان واخیستل او دغه د 10,000 روپو خوراکي توکي او 2,000 کلدارې نغدې او تر څنګ یې دغه بوټان او جورابې دا مو ورته راوړل. درنو ملګرو، فقط ستاسې مرسته وه، موږ سره هیڅ نه و، صرف مو د دې کورنۍ د حال نه تاسې خبر کړی. خدای دې ټولو ورونو ته د بیلې بیلې روپۍ ډېری نیکې بدلې او ډېر اجرونه ورکړي. خوراکي توکي چې دي تاسو یې ګورئ درنو ملګرو، یو پکې غټه د وړو تونه ده، 10 لیټره بوشکه غوړي چې دي، کیلو شنې چای، 1/2 کیلو تورې او یو دړی چې دی واړه دال دي، همداسې لوبیا ده او 1/2 بورۍ بوره ده. نو درنو ملګرو، چې هر ورور مرسته کړې وه، الله رب العزت دې ورته ډېری نیکې بدلې ورکړي. لومړی خو ابوبکر ته د هغې ورور هغه 2,000 روپۍ چې د کارخانو نه یې مرسته کړې وه، هغه ورته لاس په لاس ورکوم. او قدرمنو ملګرو، د دغسې کورنیو دپاره راسره ملاتړ وکړئ. موږ فقط دومره کولی شو چې د حاله یې تاسې خبرولی شو. نور چې څومره شتمن خلک دي هغوی باید د دې ملاتړ راسره وکړي. ډیره مهرباني د نصیب جان دی او د دوه ملګرو نه چې دغه د ماشومانو د دې کورنۍ غږ اوچت کړه. اول حاجي بابا وله دغه مرسته ورکړه او اوس وله چې هر چا دا مرسته مطلب 10,000 روپو خوراکي سامان، 2,000 روپۍ نغدې کلدارې دا دې و ماشومانو ته راورسې کړو. هر چا دا مرسته کړي، الله له په کاروبار او په ده په ژوند کې خیر او برکت واچي او ډیره مننه. تر او بیا د همدغسې کورنیو سره مرسته او لاسنیوی دې وکړه. ډیره مهرباني. موږ سره چا دا مرسته کړې، موږ ورته مانځه کې هم دعا کړو او ډوډۍ کې د دسترخوان باندې کښېنو هم ورته دعا کوو، خدای دې هغه دنیا کې اجرونه ورته ورکړي. درنو ملګرو، دغه ماشوم چې یو بااستعداده ماشوم دی، تکړه ماشوم دی، خو غربت چې دی ډېر خلک د چا خبره چې بدرنګه کړل. د دغسې کورنیو تر شا به ملاتړ کوو، د دغسې ماشومانو تر شا به یوه تکیه جوړېږو انشاءالله تعالی. دا زموږ دا دور ځوانان دي او بیا مو د آینده دور مشران دي، نو دوی سره به انشاءالله تعالی دغسې احساس سبا پیدا شي. دوی به دغسې ګرځي په کورنیو پسې، په یتیمانانو پسې، په دغسې بې سرپرسته خلکو پسې. نو الله رب العزت دې ټولو ملګرو ته چې زموږ د څومره کورنیو سره یې مرستې کړي دي، الله رب العزت دې ورته د 1 روپۍ ډېری نیکې بدلې ورکړي. ډېره زیاته مننه کوم.